د کابل بامیانو لوی لارې د 25 کیلومتره سړک رغنیزې چارې چې تیر کال د 1540 میلیون افغانیو په لګښت پیل شوې وې د ژمي ساړه موسم له تیرېدو سره سم یو ځل بیا چارې پیل شوې د میدان وردګو ټولګټو چارو مسؤلین وایي دغه پروژه په 15 میاشتو کې بشپړېږي. د کابل بامیانو لوی لارې په مسیر د 25 کیلومتره سړک پروژې کارونه چې تیر کال پیل شوي وه د یخ اول عمله په ژمي موسم کې متوقف شوی و او اوس بیرته کارونه عملا په سا کې جریان لري چې دا د نرخ ولسوالۍ څخه شروع ده او د جلیز ولسوالۍ په طرف باندې 25 کیلومتره اوږدوالی لري. په ده باندې تقریبا په حدود د 1504 میلیونه لګښت پرې راځي. په دغه مسیر د زیات شمېر اوسیدونکو کورونه او کرنیزې ځمکې هم د یادې پروژې په پلي کېدو له منځه ځي خو دوی دغه ډول پروژې ستایي او لا هم له دې زیاتې همکارۍ ته چمتووالی ښیي. په وینا یې له دې سره به یې ګڼې ستونزې هوارې شي. هغونه ته هم کتله دي ټول خوشحاله دي خپلې مڼې باسي خپل کورونه ورانوي دغه کراته د خپله ولاړ ده په بام باندې خپل کیسه کوي خپل کور ورانوي خو هغه په دې باندې خوشحاله ده قمانیت څوک د چا نه کوي د سړک وایي لویه کوي راشئ دغه سړک چې کله روانېږي یا روان ده خو موږ ورته خوشحاله یو موږ سر سترګو قبول له هم به د خلک ته وژغورل شي هم به د موټر ټکر حادثې کمې شي. ته موږ بیخي ډېر خوشحاله یاستو. مخکې دغه سړک قید و ټکرونه زیات کېدل او مشکلات زیات وه نو اوس له دغه نه ډېر خوشحاله یاستو چې دا سړک یې غټ کړه او دغه د خلکو مشکلات به حل شي سره لاره داسې تنګه او بیروبار زیات و پرې نو اوس خوشحاله یاستو ټول ورته. د میدان وردګو ټولګټو چارو مسؤلین وایي د کابل بامیانو لویه لار له 2 درجه مواصلاتي لارو څخه ده چې د خرابوالي له امله یې کورونه کرنیزې ځمکې او موټر چلوونکي له ستونزو سره مخ کړي وو.